سلامونه او احترامات قدرمنو سیام خان یو ځل بیا دغه خپرونو لړۍ په کړۍ کې د تیر په څیر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو زموږ دغه خپرونو موده او مقصد دغه ډیر ښکاره او څرګند دی. چېرته چې په پښتنه سیمه باندې شاعران دي، لیکوالان دي، د هغوی غږ تر تاسو در ورسوو. همدا مهال په عبدالولي خان پوهنتون کې په PCA ډپارټمنټ کې ولاړ یم. کوم چې د پښتنو زاړه توکي دي، په هغې کې رباب دی، ډولکي دي او نور زاړه توکي دي. دغه خپرونه کې یوه ټولې ښکلاګانې تر تاسو در رسوم. هیله یم مل را سره پاتې شئ. دلته به تاسو زما شاته زاړه پښتانه توکي وینئ، کوم چې د رباب په شکل کې پراته دي، د ډولونو په شکل کې پراته دي. دا زموږ هغه توکي دي پخوانو پښتنو چې به کوم وښلې نو د نمونې په شکل کې ږدلي دي. ملګرو دا به تاسو زما خواته کوزه وینئ. کوزه هم پخوانی یو توکی دی چې پښتنو به پکې اوبه اچولي او په دې کوزه کې به د پښتنو د وینا تر مخه ویلی کېږي چې دې کې به اوبه ډېرې زیاتې یخې پرتې وي. دی د عبدالولي خان پوهنتون چې کوم د PCA ډپارټمنټ د نمونې په شکل کې راتلونکي ځوانانو ته ښي. دغه به تاسو وینئ. ګیر چاپېره به تاسو منګي کټونه به وینئ، جانمازونه به وینئ او ګیر چاپېره پښتانه چې څومره هم دي یا پخواني مشران دي، د هغوی انځورونه به تاسو ګورئ، وینئ. نو دغه نورې ښکلاګانې هم درته در رسومه. پورې غاړه به تاسو لاټین وینئ. لاټین هم د پښتنو یو زوړ توکی دی چې پخوا په زمانه کې به یې ورته دا باتۍ به بلیدله او دوی به تیل خوړل. دا به تاسو وینئ، ګورئ. دغه رسم هم زموږ نه په ورک کېدو دی، باید چې ورک نه شي. سمسۍ به تاسو وینئ، ګورئ، د لرګي نه جوړه شوې سمسۍ. ملګرو تاسو به منګي وینئ. منګي به پخوانو چې کومې پیغلې وي یا کومې زموږ مېرمنې وي، هغوی به پکې د ګودر نه اوبه راوړلې او بیا به په تیره زموږ چې کوم پښتانه وو هغوی به د دې د سر نه منجیله تاو کړل او رباب سره به بیا غږاو. دې خو به تاسو دا کټکۍ به هم موږ پښتانه ورته وایو. دا شکرونه به تاسو وینئ. شکرونه دې کې اوس هم ځینې خلکو کش وي چې دې کې ټماټر پراته وي، روټۍ هم پکې ږدي. دا ټول شیونه سمي دا ورته وروښایه. دا به تاسو وینئ. دغه پخوانی کنډول دی ملګرو. دا هغه کنډول دی چې پخوانو خلکو به پکې اوبه څښلې. اوس دا رسم هم زموږ له بده مرغه روان دی، په ختمېدو باندې دی. دا به تاسو وینئ، ګورئ. ګوډۍ به تاسو وینئ، ګورئ. دې سره آینه ده، آینې ته مخامخ ګوري. وایي چې رڼا پسې د امن د لاټۍ نه شاته نه وه چې ناوې د بارودو لږو دومره کړه بدرنګه. او زه نه غواړم چې بل زلمی په خامو بریتو مړ شي او پیغله دې د مینې په پیغور کړي خلک تنګه. دا کټ به تاسو وینئ، ګورئ ملګرو. پخواني چې کوم مشران وو، کوم باچاهان به وو، هغوی به په دې کټونو کې ناسته کول او کوم چې به د هغوی وزیران وو هغوی به ورسره پکې هم ورسره وو. دا نور څیزونه به تاسو وینئ. دې کې عام خلک ناسته کوي. دغه هم د نمایش په شکل کې د عبدالولي خان پوهنتون سټوډنټانو ته مهیا کړي دي. دا غټ دي، دا واړه دي، دا مې خوښ دي، دا مې نه دي. بس تاله به زه ټوله ورځ بنګړې وړم او راوړم. ملګرو دا مهال لسه د عبدالولي خان پوهنتون ډېر ستر مبارز رحمان ولی احساس هم ولاړ دی چې د عبدالولي خان پوهنتون نه د صحافت د څانګې لوړې زده کړې هم ترسره کوي. د باجوړ د سیمې ډېر کلک ځوان دی چې د رحمان ولی احساس په نوم باندې نومیږي. رحمانه سړی مه شي او په دغه اړه به څه ویل غواړي کتونکو ته؟ ډېره مننه سیام خان، ستاسو مننه چې موږ له وخت راکړئ. دلته که تاسو وګورئ دغه پخوانی کپړې د زموږ د مشرانو هغه صندوقونه، دې نه علاوه کټونه، دې نه علاوه چې کوم هغه کوم ساز و سامان استعمالوه هغه. نو که دا موږ ګورو موږ وایو چې یاره دا خلک زموږ نه هم ډېر زیات ډیولپ وو. ولې چې هغوی داسې شی نه جوړ کړي په ګوتو باندې. په هغه وخت کې مطلب دا دی څه داسې ډیجیټل ماشینونه هم نه وو، نه داسې دنیا ګلوبلایزیشن ته وتلې وه. اوس ته وګورې که نه، نو هغه خلکو موږ کې ډېر زیات ډفرنس. ملګرو دا مهال ما سره سفیر هم ولاړ دی. سفیر هم د صحافتي څانګې یو کلک او پیاوړی اواز دی چې د صحافت د لارې د پښتنو کار زیار کې ډېر ښه ملګری دی. سفیر په دغه اړه به څه ویل غواړئ؟ داسې ده سیام صاحب، ډېره مننه تاسو موږ له ټایم راکړو. اصل کې زموږ ثقافت، زموږ کلتور د بدقسمتۍ نه زموږ په ورځ باندې موږ نه پاتې کېږي او موږ ته ناخبر یو. وجه دا ده چې یو خو زموږ خلکو کې هغه چې کوم سوچ و کوم فکر و هغه ورځ په ورځ موږ ختموو او اډوانس چې کوم ډیجیټل دور دی هغې ته روانېږو. دا چې موږ ګورو دې خلکو ته نو څه ټکنالوژي وه، نو سره دومره هغه سورسز و
چې دیو دومره محنت کړی دومره سیکړي هغه موږ ته نن ښکاري دا یو داسې فکر یې موږ ته پرېښی دی که نه جي چې دغه کلتور موږ نن خپل نه کړو دغه خلکو ته موږ نن سلوټ پیش نه کړو نو یقینا چې دنیا کې به موږ ورک شو کوم خلکو چې خپل کلتور ورک کړی خپل کلچر یې پرېښی هغه همیشه دپاره ورک شوي دا هم راته زیاته که سفیر چې پرون باجوړ کلتوري ماښام وشو په دغه خپل چې کوم پوهانو د ادب یا سیاستمدارانو په ادب باندې په بشپړه توګه خبرې اترې وکړلې چا خو په ادب باندې نیوکه هم وکړله چې ټپه یا سندره دغه څیز سره یوازې ادب نه دی تاسو به په دغه اړه باندې څه ویل غواړئ سیم صاحب داسې ده اصل کې زمونږ مذهبي چې زمونږ کوم سکالرز دي یا کوم علما دي هغې زمونږ سوچ داسې جوړ کړی دی چې محدود جوړ کړی چې لکه اسلام کې دا دي او دا شیزونه اسلام کې نشته اصل کې موږ خبر نه یو کو کله موږ لږ خبر شو موږ د کتاب کا کیړه نه باندې هغه موږ ته به استادان ویل کتابونو نه علاوه دنیا مو ګورو چې دنیا کې څه دي نو بیا به موږ داسې سوچ نه لرو حالانکه ادب او ثقافت او اسلام او یا مذهب دا شیزونه داسې شیزونه چې دا موږ جوړوي دا موږ جدا کوي نه کله چې موږ دا په دې باندې ځان پوه کړو او دغه کې سوچ وکړو نو همیشه دپاره زموږ کلتور زموږ ثقافت زموږ مذهب دا به موږ یو کوي سبا زیر راوړي صحیح ده دا به بالکل زیر راوړي دا به زیر راوړي وایي چې حقونه د یو بل که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي او توبه خدایه توبه نو بیا هم څه به نو تاوان شي د دې ځمکې په سر که چېرته هر سړی انسان شي باید چې موږ د لټریچر نه د ادب نه د پښتون د کلچر نه د ادب نه لرې نه وځو او دغه پیړو په دغه ستونزو کې را نه شو سفیر صاحب رباب به غږېږي ټنګ ټکور به کېږي پښتون ولس دی ژوندی لټریچر دی ژوندی ډېره مننه سیام صاحب همیشه دې ژوندی او کله چې ژوندی وي پښتون به ژوندی پښتون به آباد وي او همیشه به کامیاب وي تھینک یو سو مچ خوشحاله راته اوسئ